سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما په هلمند کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي برید کې د 23 ولسي وګړو وژل کېدل تایید کړل. د یونما د خبرپاڼې له مخې په دې پیښې کې چې 3 شپې مخکې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ په زنځیر دریاب سیمه کې رامنځته شوي 3 نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. د خبرپاڼې له مخې په وژل شویو کسانو کې 10 ماشومان او 8 مېرمنې هم شاملې دي. خو په ورته وخت کې افغان حکومت او امریکایي ځواکونو دغې پیښې د څېړنې له پیله خبر ورکړی دی. له دې سره سم پوځي شنونکي او هیوادوال وایي که د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې له اوښتو مخنیوی ونشي نو د حکومت او ولس ترمنځ به واټن ډیر شي. خو ملي دفاع وزارت د ولسي وګړو له مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د اغېزمنې کړنلارې له پلي کېدو خبر ورکوي. د هرات سیمه ییز مسؤلین وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو په خپلمنځي نښتو کې له دواړو لورو 28 تنه ووژل شول. په دې نښته کې چې تېره ورځ ترسره شوې له دواړو لورو 18 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویان زیاتوي سیمې ته د افغان ځواکونو له رسېدو سره سم طالبانو له سیمې پښې سپکې کړي خو په یوه لنډه نښته کې یو افغان سرتیر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د نږدې 100 جریبه ځمکې د احاطوي او استنادي دیوال د جوړېدو چارې تېره ورځ پیل شوې. پر دغه 6,000 متره مربع احاطوي او استنادي دیوال څه باندې 26 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د هند له لوري ورکړل شوي دي. د کونړ والي زیاتوي د دغې پروژې له بشپړېدو سره به نه یوازې دا چې د پوهنتون اړوند لسګونه جریبه ځمکه او ودانۍ د سیند له ګواښه وژغورل شي بلکې د ډاډمن چاپریال او کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې هم مرسته وکړي. په ورته وخت کې د دغه پوهنتون مشر د ولایتي شورا غړي او قومي مشرانو له مرکزي حکومت وغوښتل چې د یاد پوهنتون پراختیا برخې ته لا زیاته پاملرنه وکړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچي پلاوي یو غړی وایي د نوموړي د ګمارنې په برخه کې ورسره مشوره نه ده شوې. د حج او اوقافو وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب زیاتوي که څه هم د سولې په برخه کې هلې ځلې کوي خو اړتیا ده چې له طالبانو سره د امریکې د سولې په خبرو کې وضاحت ورکړل شي. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي ویلي چې امریکا په افغانستان کې د غمیزې د پای ته رسېدو لپاره بیړه لري. او پر ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه د ټاکنو کمیسیون لخوا په تدریجي ډول د ولسي جرګې ټاکنو پایلې په اعلانېدو نیوکه کوي او زیاتوي یاد کمیسیون نشي کولی چې ولسمشرۍ ټاکنې پر خپل وخت ترسره کړي. بلخوا یو شمېر سیاسي ګوندونه له بایومټریک پرته د کارول شویو رایو د باطلېدو غوښتنه کوي او زیاتوي چې ولسمشري ټاکنې دې باید پر خپل وخت ترسره شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امد.